ښه راغلاست. اوس هم شکیل احمد سعید په ننګرهار کې د تورخم لارې په تړاو به له موږ سره معلومات شریک کړي. سعید صاحب که زما غږ اورئ نو دا راته ووایئ چې دا لار کله خلاصه شوه او تر څو ورځو به خلاصه وي او کوم مسافر په باندې تګ راتګ کوی شي؟ مننه ژوندي اوسئ. تاسو سلام او درناوی. نن شاوخوا 9 بجې د تورخم لاره هغه د مسافرو په وړاندې باندې خلاصه شوه چې هلته د نږدې د 20 ورځو راپدې خوا بند پاتې وو او نن دغه 9 بجې لار خلاصه شوه. شاوخوا 1000 مسافرین به نن د ورځې په اوږدو کې دې خواته راواوړي چې دلته ورته په تورخم کې خیمې لګول شوي کمپ دی او هغه مسافرین چې دې خواته راوړي هلته د سکینینګ ماشینونه دي او اړوند ډاکټران هلته ناست دي. هر شخص چې کله راوړي هلته په ځانګړي ځای کې سکین کېږي او تر هغې وروسته بیا موټرو کې چې هلته ترانسپورټ ورته برابر شوی دی راوړي او بیا هغه ځانګړی ځای کې خیمې چې دي هلته راځي او هلته په خیمو کې د 15 نه تر 20 ځانګړی ځای کې خیمې چې دي هلته راځي او هلته په خیمو کې د 15 نه تر 20 ورځو لپاره چې دی دا قرنطین کېږي. سعید صاحب کوم ډول مسافرین په دې لاره باندې راوختی شي؟ ټول مسافرین هغه که مریضان دي او که روغ دي هغه چې تللي وو هغه دې خواته راوړي. خو یوه خبره چې هغه مریضان چې هغه ډیر زیات شدید مریضان وي یوازې کرونا نه نور مریضتیاګانې ولري هغوی دپاره هم ځانګړی ځای جوړ شوی دی چې ځانګړي ډاکټران ورته ناست دي. که هر ډول ناروغ وي هلته په بېله شفاخانه ورته ایجاد شوې ده. په هغې شفاخانه کې د هغوی علاج کېږي او تر هغې وروسته بیا هماغه قرنطین کمپ خیمې ته راځي او هلته د 15 نه تر 20 ورځو لپاره چې دی دا قرنطین کېږي. دغه لار چې ده دلته د افغانستان د حکومتي چارواکي وایي چې دغه به د 3 ورځو لپاره دغه لار خلاصه وي او هلته چې کوم مهاجرین افغان مسافرین بند پاتې دي دا به راوړي. سعید صاحب داسې ویل شوي وو چې که د تورخم لار پرانیستل کېږي نو له راستنېدونکو مسافر به هغلته قرنطین کېږي. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې هغلته دا مسافرین قرنطین کېږي نو آیا ورته پوره امکانات شته د قرنطین دپاره او د څه مودې دپاره به دا مسافر هلته قرنطین وي؟ بالکل دلته خو چې موږ د چارواکو سره وغږېدلو او موږ خپله هم ولیدل دلته ورته ښه ترتیبات نیول شوي دي. خیمې ورته ځانګړي شوي ځایونه ورته ځانګړي شوي د نارینهو دپاره بیل ښځینهو دپاره بیل او هغه مینو چې موږ ولیدل یو ځانګړي مینو ورته برابره کړې ده چې په هغې کې مثال غوښه وریجې لوبیا او دا شیان حتی د چایو دپاره هم هغه دوی ورته زمینه برابره کړې ده چې هغه بار مصرف دغه کې ورته چای برابرې کړي. نو پوره بشپړ آمادګي ورته نیول شوې ده او په دې برخه کې کوم ډول ستونزه تر دا مهاله په دغه کمپ کې نشته دی. دا مسافر به تر کومې مودې پورې هلته قرنطین وي؟ دا مسافر به د 15 نه تر 20 ورځو پورې دلته تېروي. د 20 ورځو نه اخواته او بیا خپلو ولسوالیو او ولایتونو ته بیا سفر کوي. په تورخم کې غیر له قرنطین نه دا چې قرنطین کېږي هغلته مسافر نور څه ډول تدابیر د کرونا د مخنیوي په تړاو باندې نیول شوي؟ د کرونا د مخنیوي په تړاو باندې ټول تورخم چې دی قرنطین دی په غیر د امنیتي کسانو نه او هغه خدماتي پرسونل چې د دلته د کمپ لپاره ځانګړی شوی تر هغې پرته نور هېڅوک په ښارګوټي کې نشته دی او یوازې هماغه خدماتي پرسونل او امنیتي پرسونل هغه شته دی او نور په بشپړ ډول باندې چې دی قرنطین دی. یوازې څو هټۍ د خوراکي توکو او نانوایانو خلاصې دي مګر نور ټول ښارګوټه چې دی دا قرنطین دی او څوک ورته نه پرېښودل کېږي. حتی هغه خبر اعلان چې پرېښودل کېدل هم په ډېر زنګونو باندې او په ډېرو تالاشانو باندې داخل شو. نه مناز کمپ په بشپړ ډول باندې دا چې قرنطین دی او ښارګوټی. په ننګرهار کې د اوسیدونکو خپله تګ راتګ څنګه دی؟ ګڼه ګوڼه ډېره ده او که کمه او نور دا چې آیا خلک هلته د کرونا د مخنیوي په تړاو باندې چې کومې لارښوونې دي هغه مراعتوي او که نه؟ بالکل ټول افغانستان په وضعیت کې پرتله کړو دلته د کرونا د مخنیوي لپاره ډېر خاص تدابیر نیول شوي. ولایتي چارواکو هڅې کړې دي. په جلال آباد ښار کې خو لا د څو ورځو نه دوکانونه بند دي. یوازې هغه د خوراکي توکو هټۍ خلاصې دي او هغه شانتې رکشې چې هغه زرګونه رکشې وي هغه هم په بشپړ ډول باندې بندې شوي دي. همداشان ولسوالیو ته چې کوم ترانسپورټ موټرې تګ راتګ کوي هغه هم بند شوي دي. خو ولې خلک څنګه چې لازم ده څنګه چې حکومتي چارواکي فشار راوړي هغه چې
ګڼه ګوڼې د مخنیوي نه مراعاتي بیا هم خلک ښار ته راکوزېږي په پیاده لارو باندې چې کاري کني بس ښار ته راکوزېږي مګر خلک بیا هم پوره ذهن نه دي اماده چې دوی د ګڼه ګوڼه ختمه کړي خو ولې تدابیر په مکمل شکل باندې چې دا نیول شوي دي. سعید صاحب په ننګرهار کې تازه مشکوکې او مثبته پیښې شته؟ په ننګرهار کې دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې چې یوه بلال په نوم وه چې هغه تېره ورځ د روغتون نه ووته په بشپړ ډول باندې جوړ شو او یوه چې د امریکا نه راغلی هغه پیښه ثبت شوې ده. نورې داسې مشکوکې پیښې تقریبا ټولې څوارلس ثبت شوې وي خو دغه دوی چې مثبتې راختلې وي چې یوه د لغمان اړوند بلال او بل د په جلال آباد ښار کې فلحال هغه نفر په کور کې قرنطین دی. دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یو ښه شوی یو اوس هم تداوی لاندې دی. سعید صاحب داسې اوازې دي په خواله رسنیو کې چې ګنې کوم کس په ننګرهار کې چې مړ شوی د کرونا ناروغي یې درلوده. ستاسې اړیکه د عامې روغتیا وزارت سره څنګه ده؟ آیا دا کس رښتیا هم کرونا ویروس درلود؟ بلې پوښتنه مې وانه خیسته. داسې اوازې دي چې ګنې کوم کس چې په ننګرهار کې مړ شوی هغه د کرونا ویروس درلود. ستاسې معلومات څه وایي هغه ته د روغتیا وزارت سره چې تاسې په اړیکه کې یاست؟ آیا رښتیا هم دا کس کرونا ویروس درلود او که کومه بله ناروغي درلوده؟ بالکل دغه کس په تړاو باندې اوازې موجودې وي خو داسې نه وه ځکه د ده سیسټم کابل ته هغه وخت د ننګرهار لابراتوار نه و فعال شوی ټسټ کابل ته تللی خو هممهاله د زړه او شکرې بېلابېلې ناروغیانې درلودې. کله چې ټسټ راورسېده معلومه شوه چې دی کرونا نه دی نو معنا یا د نورو امراضو له وجې مړ شوی دی او خپله پکې کرونا شتون نه درلوده. ډېره زیاته مننه سعید صاحب له تاسو نه. تشکر. سلامتی. شکیل احمد سعید و د ننګرهار وضعیت له موږ سره شریک کړی. اوس هم